بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ورونو، نن موږ لایف شو په یو اهم موضوع باندې. زمونږ چې څومره سعودي عرب کې مسافرونه دي او زمونږ چې څومره په دوبۍ کې مسافرونه دي، کوشش کوو چې د هغوی هغه ستونزې رامخې ته کړو. د هغوی هغه زما سره په سټریم لایف باندې زمونږ یو ډېر خوږ روح د دوبۍ نه اسحاق خان سوشل اکټیویسټ دی. اسحاق، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. سید بچا وروره، ډیره مننه، ډیره شکریا د لایف راخستلو باندې او د اهم موضوع باندې. یقینا دا د ستاینې وړ دی. ستا کار او د ستا دغه سوشل اکټیویټي دا د دې غونډو پښتنو نه پټه نه دی، ټولو ته ښکاره دی. اسحاق، ډېر زیاته مننه. تاسو هم ډېر زیاته مننه د ټایم راکولو. ډېر زیاتې ستونزې زموږ پښتنو ته سم چې کرفیو لګېدلی دا سم چې دا وایرس راغلی، د دې وجې نه زموږ ډېر پښتانه وروڼه چې دلته کې په سعودي عرب کې مزدوریانې کولې یا هلته کې په دوبۍ کې مزدور کار کوم خلک وو، دغه ځای کې څنګه حالات دي؟ دغه ځای لږ معلومات راکړه. زه در سره انشاءالله د دې ځای حالات هم شیر کوم، خو د دوبۍ معلومات راکړه. دوبۍ کې دا کوم وایرس چې دی هغه شانته کې جاری دی، هغه کرفیو شته یا نشته؟ لږ دې خبر کا. سید بچا وروره، ډیره مننه، ډیره شکریا. د سوره دې ټیم کې مو پښتانه په لایف باندې ګوري، دا غوم ډیره شکریا د کوم. ځنه خبرې داسې وي چې هغه حقیقت دی، هغو نه به مو انکار نه کوم. هر ځای کې به مو غلطي په ګورنمنټ نه اړو، هر ځای کې به غلطي مو په بل چا باندې نه اړو. څه کوم ځای کې د مو ځان غلطي وي، هغه ځای کې به خپله غلطي تسلیموم. څه کله مو کې دا شی راشي که نه، چې دا برداشت مو کې پیدا شي چې یاره مو غلطي خپله تسلیم کو، د حکومت خپله غلطي لري، د مو کونه غلطي وي، نو ده باندې به لږ خبره څه برداشت کوم. تا لاکډاون خبره وکړه. لاکډاون اوس دی کې داسې دی چې د شپې 10 بجې نه بعد بیا لاکډاون وي، سهار 6 بجې پورې. او بقیه نور سهار شپږو پورې که نه. دې کې داسې ځایونه دي چې کوم ځای کې زیات ټریفیک جوړېږي، هغه ځای کې کسان نه پرېږدي او کارونه معمول مطابق کولاو دي، لکه داسې وایي چې 50% کولاو دي او 50% باندې دي. او دې سره د مو پښتنو ورونو ډېر روزګار خراب شوی دی. کوم کنسټرکشن کمپني کې کار کول، د هغو کار خراب شوی دی. لکه زیات تعداد کې د مو پښتنو ورونه خو تعلیم مو کړی نه دی، مو بدقسمتي دی، ځکه چې اول به زه ځان نه یم، بل نه یم، وسکولو ډریوران دي، د وسکولو بسونو ډریوران دي. نو هغه خو تقریبا نن 2 میاشتې نه مخکې دغه وسکولونو والا دغه بند شوی دی، دا وسکولونه بند شوي دي، یا وسکولونو سره ریلیټیو سره ټرانسپورټ دي هغه بند شوي دي. نو هغه کې ځنه وسکولونو والا تنخواهانې پوره ورکوي، ځنه وسکولونو تنخواهانې نیمې ورکوي، ځنه والا بالکل نه ورکوي. نو دغو ستونزو سره بالکل مو ورونه دې ټیم کې پښتانه ورونه او بیا خاص کر مو پاکستانیان ورونه ډېر زیات مخامخ دي، ډېر زیات مخامخ دي، لږ نه. ځکه چې کمزوري طبقې والا نو چا ته ته پته وي، ته خپله مسافر سړی انتظار وي، تنخواه ته انتظار وي، 1 تاریخ ته تنخواه ته انتظار وي، تنخواه راشي، خپله درې کرایه خرچه ورکړي، کور ته یې ولېږي، لږې ځکې پاتې شي ورسره هغه ځان سره جیب کې کېږدي. نو اوس هغه هم نشته، ځکه چې دې کې د امارات کې ټول نه غټه کمپني دی، د ایمریټس ټرانسپورټ په نامې باندې یادېږي. د هغې څومره هغه کې تقریبا زه ویم چې د مو 85% پاکستانیان پکې ډریوران دي، وسکول ډریوران دي پکې. نو هغه بالکل بند شوي دي، لکه وسکول کار نشته. نو یقینا هغو سره اسحاق بھائی دا راته ووایه چې د دغه ځای د فلایټونو څه روټین دی؟ څه شیډول شته دی د دوبۍ د پاکستان د فلایټونو د جهازونو د تګ راتګ؟ دغه ځای کې چې کوم ورونه بیماران چې الله مکه یا کوم ډیډ باډیز وي، د هغوی څه تنظام دی؟ تاسو سره د دې څه انفارمیشن شته؟ ډېر انفارمیشن داسې دی چې اوس فی الحال ما سره یو کیس راسره دی په ډیډ باډي باندې، سفرخانې طرف نه مشکله نشته. یو کس بله ورځ کېدای شي تا ویډیو لیدلی وي، د یو کس د چرسدرې غالبا دلته کې خپلو انډیوالانو سره جګړه وه، په چاړې ویلی لري، مړ شوی دی که نه. ښه تا ویډیو کېدای شي لیدلی وي که نه. بالکل. هغه ته اوس صرف دا مسله ده چې دې کې د کوم ګورنمنټ افیسونو نه د کوم دغه میلویږي که نه، ډیټ سرټیفیکیټ، میډیکل ریپورټ دا میلویږي. لږ دې وجې نه ستونزې شته. سفرخانې تر نه مشکل نشته، سفرخانې ورسره پوره کوپریشن دی، سفرخانې والا کسان راغلو، منډې دړې ورسره ووالې، ویلي اوس مو لیني په مټې باندې سفرخانې باندې تنقید وکړو یا زیاړې وکړو یا زورل وکړو. نو دا مو ته ګناه دی، ځکه چې مسلمانان یو، بیا مو ته دا کلمه را نصیب شوي چې لا اله الا محمد رسول الله. نو مو ته د اسلام دا تربیت نه دی راکړی چې مو چاته کنځلې وکړو یا چا باندې بهتان ولګو، نو بغیر تحقیقه چا باندې الزام ولګو. نو ده به مو ټول د
د کچا باندې مو الزام لګول یا چاته کنځلې وکړي نو د به مو مرګ نه بعد هم د دنیا کې د حساب ورکړو. اسحاق بھائی یو خبره ده، زه سعودي عرب کې وخت تیروم، زما مونږ خپل دلته کې ټریول ایجنسی کار کوم، دلته کې چې کوم حالات دي دلته کې بالکل د فلایټ شیډول نه دی ایشو شوی، دا اوسه پورې نه دی شو شوی. خو مونږ ته چې کوم تاریخ راکړی هغه 25-26 مئی ان شاء الله چې دغه نه سٹارټ واخلي. خو زما د امبیسي نه دلته کې یو ګیله شته، زما ډیر پښتانه رونه چې دلته کې پساو دي، هغه خلک چې کوم په ویزټ باندې فیملیان ورسره دي دلته کې راغلي دي په ویزټ باندې دي، هغوی ته دلته کې فیملیان ویزټ ختم شوی د هغوی لپاره آپشن رایسته، مطلب ویزټ د استوا کېدو لپاره. خو بیا ډیر خلک فیملیان دلته کې داسې وي چې هغه تنګ شوي وي، یعنی دلته کې هغه خلک چې کوم بیماران دي ډیر زیات چې زموږ سره کومې رابطې کوي، لا اله الا الله محمد رسول الله، د ما سره ابل ورځ یو کس رابطه کړی او ما ته په سرو سرو سترګو باندې جوړل سید بادشاه وای زما فلار وفات شوی دی او ما د فلایټ سیستم وکړ، ما یې روکیا الله دې تاسو فلار وبخي، هغه به زما دا ویډیو دی وخت ګوري مې الله دې هغوی وبخي، خو دې وخت کې د فلایټ هیڅ تنظیم نشته. بیا د هغې نه پس زمونږ د ریاض امبیسي د سایډ نه 2 فلایټ دوی ورکړل، چې کله هغه 2 فلایټ دوی ورکړل په هغې کې ډیرو خلکو چې دی نو د مخکې نه هغه بوکینګ دپاره کوم آپشن لینک دوی شیر کړی، په هغې کې هر یو کس انوایټ شوی او هر یو کس چې هغې کې دی نو اپلای کړی وه، هغه لینک کې چې کوم کسانو اپلای کړی وه په کار دا وه زه درته قسم خورم چې زمانه یو پنجابي ټیکټ اخیستی و او هغه ټیکټ چې دی ښه روغ کسو په حروج او د باندې تو نهایي نو نه د ویزټ والا و نه د عمرې والا و، په حروج او د باندې تو په چوټۍ باندې تو، او هغه کس چې کله په چوټۍ باندې د دې ځای نه روانېدو نو ما زما خواله راغی او ما ته ویل ما ته د امبیسي د سایډ نه ټیکټ میلاویږي، ما یې زه ته ټیکټ راواخله، تاسو چې زموږ څخه کوم ټیکټ دی مطلب د دې به موږ سیسټم وکړو، دا به ریفنډ کړو، تاسو ته به پیسې میلاو شي یا داسې. هغه ته ما دا خبره وکړه، زه ته قسم کوم چې امبیسي هغه کس ته ټیکټ ورکړم، زه دا نه وایم چې ولې ورکړی، خو زه دا وایم چې هغه کس چې کوم مستحق دی په کار ته چې تا هغه کس لېږلی وی، دلته چې کوم بیماران دي هغه امبیسي ته لاړ شي، امبیسي خو بنده ده په دې وخت کې، هغه امبیسي ته لاړ شي، امبیسي مخ دروازه به ډزۍ امبیسي ته سایډ نه جواب راشي امبیسي بنده ده، تا امبیسي بنده ده، زه دا منم چې امبیسي بنده ده، خو زه دې وخت کې دا ګیله هم کوم د خپل ګورنمنټ ته د خپل امبیسي نه چې تاسو دغه خلک چې کوم بیمار دی دلته کې او دلته کې په سخته کې دی او په تکلیف کې دی، په کار ده چې هغه فلایټونو کې تاسو دغه کسان لېږلی وي. زه دا هم منم چې مطلب هغه کسان چې دلته کې په عمرو په ویزټ باندې راغلي هغه کسانو له تاسو فلایټونه اویلیبل کړل، نو تاسو به عام خروج او دولت چې کوم کسانو هغه ولې لېږل، په کار دا وه چې هغه کسان تاسو لېږلی وی، کوم خروج نهایي و هغه کسان هم لېږلی وی، کوم چې دلته کې په تکلیف او په سخته کې هغه کسان هم لېږلی وی. نو دې وخت کې زمونږ ګیله هم دغه ده چې مطلب زمونږ چې دلته کې کوم مسافرونه دي په سعودي عرب په ریاض ښار باندې اوسېږي یا په سعودي عرب کې په هره سیمه باندې په هر ښار کې چې وي هغوی ته کوم کس ته تکلیف وي په کار ده چې هغه امبیسي کې دغه لینک کې اپلای کړی وی یا د امبیسي دربار ته تللی وی او د هغوی هغه دروازې ټکولی وی، هغوی ورته دومره راوتی وی چې د حالات یې چک کړی وی، هغې نه پس دې دله ټیکټ ورکړی وی یا نه یې ورکړی. مزید چې کوم فلایټس دي موږ امبیسي ته خپل ګورنمنټ ته د سوال په طریقه ویو چې هغه کسان ولېږئ چې کوم کسانو ته ضرورت دی، کم کسان چې مستحق دي، کم کسان چې بیماران دي، دلته کې د چا خپه زر ته قسم خورم دې وخت کې 3 کسان دي، د یو چې دی نو هغه ته داسې بیماري ده چې هغه غریب د کټه نشي یا کینسر دی سره کټ نه راپاسېدی نشي، د یو کس خپه ماته ده هغه د کټه راپاسېدی نشي، زه یم چې موږ امبیسي همدغه خلک ولیږي، دغه خلک په دې سخته کې په کم تکلیف کې دی دلته کې همدغه خلک ولیږي. تاوله خبر سید بادشاه ور تاوله خبره په خپل سیری خو دې کې مسله دا چې کنه چې کسان به ټول زی یوم نه پتی کیږي دا نه لسنه زه دې خبر کې تاسو سره ایګریم دي دا کسان به چې الته کورنټین کې بچي بیا کورنټین نه بعد د ټیسټ کیږي زه ټیسټ وشي غنه بعد ټیسټ ریزلټ راشي بیا بغنه بعد د کور ته پریږدي انداز خو د کور ته نشي پریږدي ځکه چې کدي جن زو زم مثال په تور باندې خدای دې نه کې زما کې کرونا وي او زه انداز کور ته لاړ شم ما خو ځان سره د خپل خځې بچي د خپل کور ځان سره تباہ او برباد ک کنه خدای دې نه کی نو دیو جنا پاکستان اورلوډ دی بالکل لکه زمانم پاکستان اورلوډ دی ځکه چې سعودي دا خبره بالکل په خپل ځای باندې ټیک تا
زه دا نه یم چې هغه کسان دې لاړ شي کوم بیماران دي او کرونا دې ځان سره یوسي. زه دا نه یم چې هغوی فیملي ته دې مسله ورسي. زه دا وایم چې کوم کس دلته کې بیمار دی او سخته کې دی تکلیف کې دی د چا سره دلته کې میندې دي خویندې دي هغوی دلته کې زموږ خلک چې دی آزاد کورونه دلته یا دلته تنګ شوي دي راغلي دي په ویزټ باندې دي پکار ده چې هغه کسانو له مقور کړی وی دا کوم 2 فلایټ چې وو پکار ده چې دغه کسان یې لېږلی وی. ټیکټ خو الریډي دوی ورته په 2200 په 1800 سوري په 1800 ریال باندې چې دی نو دوی هر یو کس ته ټیکټ ایشو کړی. یار د ټیکټ چې دی الریډي تاسو ګران ورکو ټیکټ چې دی نو هغه تاسو چې څومره مطلب د انصاف کېدو نو هغه تاسو خلکو سره انصاف وکړو. د 800 ټیکټ تاسو 1800 تر رسولای دا زه په دغه کې زموږ څه کار نشته. دلته کې خلک دومره تنګ شوی نه 2000 ته ګوري نه 3000 ته ګوري او نه 4000 ته ګوري خو ټیکټ اخلي. دومره خلک تنګ شوی. زه بشکه زمونږ ګورنمنت زمونږ ام بي سي څنګه چې الته کې پالیسی اختیار کړی دا الته کې په کنټین کې وخت لري الته کې ورته مطلب کوم ټیسټونه کوي هغه الریډي اسم شروع دي. د دې نه مخکې که تاسو ګورئ پاکستان ته چې کله د ایران نه کسان رااله په څه طریقو باندې رااله هغوی د وجې نه څومره مشکلات سره مخامخ شو. زموږ پاکستان کې څومره مشکلات د هغوی د وجې نه جوړ شول. هغه خلک چې په ټرکونو کې په ډاینو کې او په غټو غټو ګاډو کې پټ رااله په برمیلانو کې ځانونه پټ کړي وراله هغوی څومره مشکلات. زه دا نه وایم زه لیګل طریقې سره دوی کم کسانو لیګل هغه کسانې لیګلی وی چې کم مستحق کسانو هغه کسانې لیګلی وی. زه دا اوس به مو ریکویسټ کوم خپل کسې اوس زیات مو الحمدلله الله نه شکریا ده کوم زیات مو حکومت سکون دی د پاکستان فیډرل ګورنمنت دی که صوبایي حکومت ټول مو پښتانه دي که وګورې اسد قیصر صاحب که وګورې شهریار افریدي که وګورې علي محمد خان مراد سعید دو اکثر په دې شي باندې هر دغه باندې خبره کړې دي. یقینا هر ځای کې د پښتنو خبره دو کړې دي کېدای شي د مو اواز د ملګري څومره مو دې ټیم کې ګوري د ویډیو دومره شیر کې دومره پیلاو کې چې د سعودیا او د دوبۍ کې څومره پاکستانیان یا پښتانه څومره پساو دي څه حالات دي څه دې لپاره مزید پلیټونه بحال کې لکه څنګه اتحاد ایرلاین دی لکه څنګه امارات ایرلاین دی لکه څنګه ایر بلوري لکه څنګه ایر ارابیا ری صدا ټول پلیټونه څه بحال شي ان شاء الله زم 15-20 دن کې دا 63000 کسان دي د زرچی بل مېر مسله در سر بچاو تخپل ټریول ایجنسی کې ایجنټي تا پته د جاز کیپاسټي څومره لري لکه یو جاز کیپاسټي 300-350 کیپاسټي لري کنه اوس ټیم کې 350-400 کسان کیپاسټي نشي وړلای. اوس صرف محدود کسان پکې وړل شي لکه یو سیټ کې یو کس کینی بیا غنه شاته سیټ خالی پرېږدي بیا غنه شاته کینی پکې نو دلته کې ګورنمنت سره هم لکه پاکستان نه جاز حالي راشي دلته بیا دې ځنه دا کسان پکې کینی بیا بوزي نو دغه کې هم یو دلته ګورنمنت دغه نه وړي دلته یو ګورنمنت هم یا سعودیا ګورنمنت هم ټریفیک نه غوړي په دغه باندې ایرپورټ باندې لکه څنګه جزونه زیات شي اڅه به خلکو تعداد زیات شي اڅه به بیا سټاپ ورته زیاتي. اوس که وګورې دلته کې زه تا ویم زموږ کمپني کې ټیم ټیبل څه کوم دی شیډول د ډیوټي والا یو تو کسان سحر زی 8 بجې نه 12 بجې پرې څنګه راشي بیا یو غنټه مانس کې بریک ټیم یو غنټه کې مکمل ډیټول صفحي وکي بیا یو غنټه نه بعد بیا بل دغه راشي شیفت راشي 5 بجې پرې دیو نه غوړي هر ځای کې دو پولیس والا هر ځای کې ماشالله ډیر زبردست لکه دل ځای والا خبره کوم دوبۍ والا دو هر ځای کې کسانو ته ډیپانې پکور بني ورکړي دي لیپټاپ ورکړي دي کوم کسانو لیپټاپ باندې کمپیوټر کار دي افیس ته نه غوړي رش جوړ شي بار ترش نه غوړي مال کې رش نه غوړي نو د دې وجنه هم د ځکه دا ګورنمنت نه غوړي چې جزونه एकदम رش جوړ شي نو एकदम رش جوړ شي دا ټول خلک به ایرپورټ ته چی رش په جوړیږي نو دی وجنه هم مسله دا هم دی کچېری نورمال طریقې سره ځکون مو پاکستان ته جزونه تلو یا سعودي عرب نه یا پاکستان نه څه 4-500 کسان یو اجازه وشتولو دا خلک وخت لاړو لکه دلته کې اوسه پورې 63000 کسانو دغه کړی دا ریکوست کړی چې هغه پاکستان ته تګ غواړي د کی ویزټ ویزه ولشتہ د کی دستا خبرې سره ما اتفاق ته بیماران پکشتا ډیډ بای ډی پکشتا ډیپټیانو نه ختم شوی کسان 15-16 کسان دی غشتا څنګه ډیپټي ختم شوی ویزه کینسل دی پاسپورتونه ورسره لري یقینا د خبره کې شک نشته خو مین مسله دا چې دا ټوله خبره ځکو نه سیر بچاور لکه پیل نه ونسه اخیره پورې ټوله خبره مانسته کوم د کې بیوا خبره نه رنجړون زیاره ونی نه کیږي تا خبره سیری ولکه ټوله خبره بووړو اسحاق اصل کې عمران خان اکثر
هغه دا خبره کوي چې د پاکستان اساسه چې کوم د مسافر څومره اوورسیز دي کنه. زه به دا ویم چې دلته کې زه په یو کمپنۍ ته تللی وم او هغه کمپنۍ کې یوه ورځ ټوټې رانه او په هغه کمپنۍ کې زمونږ پاکستانیان صرف پښتانه چې دی نو تقریبا 370 کسان یوه ورځ ټوټې راله. ما چې ځان څه سوچ کا په دې 370 کسانو کې انجینرانو، په دې 370 کسانو کې فورمنانو، په دې 370 کسانو کې چې دی نو لیبر چې کوم 370 کسانو کې چې دی هغې کې محسنو. نو لکه مطلب دا دی چې په دغه 370 کسان چې 100 ریاله دیاړي واخلي که نه نو څومره ته جوړېږي. زما مقصد دا دی دې وخت کې پاکستان ته به څومره پیسې مطلب د ورځې دا پاکستانیان د دې نسونه لیږي. زمونږ پاکستان چې سم چلیږي که نه هم د دې لاسو خدمت دی. ګورئ ښه قسم په خدای چې هغه که په دوبۍ کې دی، هغه که په سعودي عرب کې دی، هغه که په هر ملک کې دی اوورسیز دی که نه هغه سخته تیری، هغه تکلیف تیری، هغه خپل ځان ستونزو سره مخامخ کړی د خپل ملک د خپل بچو دپاره. ټیک شوله. زه وایم که نه چې دې وخت کې لږ ګورمنټ لم پکار دی چې دغه د دې مسافرو سره څه ناسته ستونزه خو کړي که نه. مطلب دا نه دی زما چې مطلب ګورمنټ اجازونه سټارټ کړي او بس هر څه دی. یار زما دا مطلب نه دی. دلته چې کوم کسان زه نه غواړم چې زه د پاکستان ته لاړ شم چې د چا ویزې روغې دي. دلته کې که څوک په حروج باندې ځي که نه هغه هم نه غواړي چې زه د پاکستان ته لاړ شم. خو چې کوم کسان مستحق دي دلته کې ام بي سي ورته فلایټس اویلیبل کې ایمرجنسي حالاتو کې او هغه کسانو کې هغه کسان ځي کوم کسانو ته چې ضرورت نه وي چې چا اپروچ وي ام بي سي ته نو غلاړ شي چې چا حروج والی دی ام بي سي ته ډایرکټ او دا ما سره ثبوت شته او زه درته په کلمه وایم چې کوم کس ټکټ راغستی که نه هغه داسې نه دی راغستی، هغه ام بي سي ته تللی په ام بي سي کې په شفارس باندې راغستی. یار دا کوم قانون دی او دا کوم انصاف دی چې مطلب یو کس ځي هغه ته بالکل څه تکلیف نشته، صرف حروج د هغه لګېدلی. ټیک شوله. زه دا نه یم چې دی ولې لېږلی، خو زه دې وخت کې یم چې دغه کس مستحق دغه وخت کې نه و. دغه وخت کې هغه کس مستحق و چې کم کس د ضرورتو، کم کس بیمارو، کم کس په ویزټ باندې راغلی و، هغه کس ته ضرورت و. اسحاق بھائی تاسو زما سره کنیکټ نه کټ شوئ؟ هلو आवाज ورځي تا والا هارونو وسې شو आवाज ورځي. زما مقصد دا دی د خبرې چې کم از کم انصاف دی وشي او دلته کې کوم فلایټونه ورکوي که هغه دوبۍ ته ورکوي که دلته ورکوي کوم کسان ضرورت دی دلته کې کوم کسان دې وخت کې خو هر یو کس وایي چې یار زه لاړ شم. ټیک شوله. خو کوم کسان چې مستحق دي هغه کسان دې ولېږي. کم از کم دلته کې د 25 مئی پورې ممکن چې فلایټس رانشي، ممکن دا چانس شته چې د 25 نه واله بل 25 ته واوړي، جون ته واوړي، دا هیڅ پته نه لګي. خو کم از کم انصاف دی وشي، هغه خلک دی ولېږي کوم کسانو دپاره چې فلایټ ایمرجنسي ورکړي، هغه خلک دی ولېږي چې کوم کسان دلته کې پراته دي بیماران دي، هغه خلک دی ولېږي، هغه میندې خویندې دی ولېږي کوم دلته کې چې راغلي په ویزټ باندې. اسحاق بھائی زما د خبرې غونډ مقصد دغه دی. ښکلې خبرې رسید بچو، زه تا خبرې سره ټوټلی ایګري یم، داسې نه زه تا خبرې سره ایګري نه یم. اوس به مو یو کوشش په زمو دا وي لکه ته یا زه یا څومره مو سوشل اکټیویست دي چې هغه مطلب دې ټیم کې ایکټیو دي هغو دې ټیم کې کردار ادا کړي، بجای دا نه چې یوه بل باندې تنقید دا یو څو ورځونه دا سوشل میډیا زموږ پښتنو والا سوشل میډیا زه راشي بس یوه بل باندې تنقید دی، یوه بل ته زیاړ دي، یوه بل ته زورل دي، دې شي نه لږ راوځي بار ته یو کمپین شروع شي په دې سوشل میډیا باندې، یو ټرین شروع شي چې مو ځان سره د حکومت والا کسان څکون دي هغو ته ځان اپروچ ورسون، څکون مو کې سینیر کسان دي هغو ځان رسولی لري چې هغو سره اپروچ دی غا د دې ایشوز باندې یا تا ځان سره واخلي یا ما یا بل چې هغه اوس دې ټیم کې هغو ته د ګراونډ ریالټي ورته وښیي چې یاره ګراونډ ریالټي څه هغو ته صرف یعنې هغو ته دا پته نشته څه مسله لري. اوس داسې یو ویب سایټ یا داسې لینک دو دغه کړی وی فوروایډ کړی وی ګورنمنټ اف پاکستان یا ام بي سي والا چې هغو ویلي وی سره اوس خو الرډي کسانو خو اپلای کړي دي، ویلي وی سره کون کسان بیماران دي یا کون کسان د ویزټ ولري یا کون فیملی ولري، صرف دا کسان په دې باندې اپلای کولی شي، نور نشي کولی. څه خاص طور دو دپاره یو ویب سایټ لانچ کړی وی یا یو لینک یې لانچ کړی وی یا سعودي عرب کې، قطر کې، دوبۍ کې
دا تعدادي پهله وخلی بیا ورپسې د نور کسان یې وخلي وی. نو د دې پرپزیون سره د څنګه مونږ نن راغلو یو حسد وکړه تا یو هڅه وکړه یو کمپین د شروع کړی دا د ستاینې وړ دی. ما بار بار دا خبره کوم د مو دې ټیم کې څومره خیبر پښتونخوا کې مو خیبر پښتونخوا حکومت ولري یا مو دې ټیم کې مراد سعید ګوري غا اکثر د سعودیا د دوبۍ مسافرانو د پر आवाज ډیر ویچتي. زه غتم دې ټیم کې اون سره ریکوست کوم کدا ویډیو مو ګوري یا علي محمد خان صاحب شاغام د سوشل میډیا ګوري د پښتنو د غاز تنزي ګوري شریار افریدي شه اسد کیسر صاحب شه څاغوی و کمیټي جوړه کی دی کې د څومره سوشل اکټیویستان دي یا بشمول ته ز یا نور موږ ځان سره راخستې وي سفرخانه والا نه موږ ځان سره په کال باندې راخستې مونږ ته پوس کړی د ګراوند ریالټي سره لکه لاندې طبقه کې څه حالات دي موږ ته دا ټوله ډاټا ورګړي وي دا د حالت تاسو کون جزونه رلګو یقینا د هغه کې کسان د زی مو د ستاینې وړ دی د کې انکار نه کوم شکریا د کوم د خپل ګورنمنت ته دوام کوم د ام بي سي شکریا د کوم بیا دغه نه کوم د بد خبره نه کوم ولی مو اخلاق به د استعمالون مو سوشل میډیا باندې خبرې کوم مو سوشل میډیا باندې کمپین چلو سمو یو نیم الفاظ استعمالون د مونږ د آینده مون نسل کون روان دي د مو نوجوان نسل روان دي هغه به مونږ څه بیا زده کی هغه به مونږ څه احترام زده کی هغه به مونږ څه قدر زده کی نو مو به اخلاق او دایرو کې دنه وروره د خپل مطالبه بغواړو ان شاء الله هغه بخلکیږي الله تعالی بخلکی غواړو ان شاء الله د کمپین به چلی ان شاء الله ضرور که خیری اساق به ډیر زیات مننه خوشاله اوسئ ثانک یو د ټایم را کولو ډیر زیات مننه ان شاء الله مننه زه ستاسو ته سلام کوم مننه ستاسو شکریا د کوم څه دومره خولي ایشوز باندې راغلي او خبرې وکړي بیا جی اخیره کې څه میسج ورکوي پښتنو ته دی پلیټونو نه هټ کې یو میسج ورکوم جی جی کله ته موبایل راواخلې سوشل میډیا کولاو کې کا فیسبوک کا یوټیوب کا ټیک ټاک کا انستګرام کولاو کې ټول دنیا ولا خلک په یو بل مرسته کوي د یو بل به شکریا ادا کوي هغه هر ملک ولا ته وګوري خو یو د مو پښتون ډېر معذرت سره زه خپل پښتون يم په ځان باندې فخر کوم خو زه پښتنو ورونو ته شکریا ادا کوم الله سره الله ګواري یقین وساتو تاسو څکه کوم پوسټونه تاسو کو یا چاته کنځلې کو یا کمنټونو کې یا په ویډیوګانو کې د یو شی حساب ورکو پلیز د شي نه راوځو بار ته ځکه تاسو د وجه نه د مو آینده نسل خرابېږي د مو نوجوان نسل کون روان دي دا خرابېږي بس دا پښتنو ته ریکوست کوم چې د نفرت نه راوځو بار ته د یو بل مرسته وکړو د یو بل سره مینه محبت پیدا کو د یو بل سپورټ جوړ شو لګ ځانو کې صبر پیدا کو کله مو پښتون کوم آر وشینه پوراره خو کې د دودریشن پکې راغلو د کنځلې پرېږدي دا کمنټونه پرېږدي دا څخه پوسټونه پرېږدي او د یو بل کې برداشت ورکې راشي صبر تحمل پکې راشي ان شاء الله مو یو عظیم قوم بو ان شاء الله عظیم قوم جوړي ان شاء الله ډیر زیات مننه د دومره خپل میسج ورکول اساق وای ثانک یو ډیر زیات مننه السلام علیکم ډیر مننه السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته دا اوس موږ سره اسحاق ډېر خپل خبرې وکړې او موږ چې کومه مطالبه وکړه موږ چې مطلب هغه خلک دلته بیماران دي دلته کې چې دانو په سختو کې دي په تکلیف کې دي ګورنمنت په کار دي چې هغه خلک وباسي هغه خلکو ته شپارست ورنکړي چې مطلب دلته کې هغه ایم پی سي ته لاړ شي مطلب د پیسو په لالچ په ذریعہ باندې هغه د ټیکټ میلاو شي یا مطلب هغه مستحق نه وي د هغه دومره ضرورت نه وي نو په کار ده چې زمونږه ام بي سي لا هغه د سعودي عرب د ریاض د سعودي عرب ام بي سي یعنی دی او کده دوبۍ نو یا کده هر ملک دی هغه خلک وباسي کم چې د ټیکټډ پارټیز دي دلته کې چې کم بیماران دي کم چې په ویزټ باندې راغلي دي او د وخت په تکلیف کې دي نو هغه خلک دی وباسي ډیر زیات مننه د ټولو نو ثانک یو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته